بسم الله الرحمن الرحیم. ټول حمدونه او تعریفونه دغه الله تعالی د پاره چې مالک او خالق د کل کائنات ته، او درود دی وی سلام دی وی په محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې. عزتمند ورونو او خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ بی او خوشحال بی. الله تعالی مو د هر قسم بیمارونو، غمونو، تکلیفونو، پریشانونو محفوظ ساته. الله کریم مو ژوند د سکون، آرام او راحت نه ډک. الله کریم مو ټول خپل مقصدونو کې کامیاب کا. عزتمندو، نن د یو بل خاصه عظیم الشان او عالی شان وظیفه سره زستا سو مخکې حاضر شوم، او دا وظیفه د آیت الکرسی وظیفه ده. زما عزتمندو، د جمعه مبارکه دروازې د هر حاجت د پوره کېدو د پاره او د هرې مسلې د حل کېدو د پاره د جمعې پرواز د مازیګر مزنباد ډیره عظیم الشان او طاقتور وظیفه ده چې کریم رب د دې وظیفې په برکت سره دویمه جمعه به لا نوی راغلی چې الله جل شانه به د ستاسو تمام حاجات پوره کړي وي. ستاسو مسله به الله جل شانه ختم کړي وي. څه قسمه پریشانه کې مبتلا یې، تکلیف کې مبتلا یا سب بیماری کې مبتلا، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به ضرور ستاسو دغه بیماری ختمي، دغه حاجتونه به الله تعالی پوره کوي، او دغه مقصدونه به الله تعالی تر سره کوي، او دغه بیماری به الله جل شانه ختمي. نو ډیره عظیم الشان، ډیره اسانه، با برکت او بهترینه مجربه وظیفه ده. نو زما عزتمندو، د جمعې پرز باندې کله چې مازیګر مستاسو وکي، نو دا وظیفه تاسو انتهایی توجه سره او اهتمام سره وکي. ان شاء الله تعالی الله تعالی بستاسو هر قسم بیماری ختم کی، د هر قسم غمونو نه، تکلیفونو، پریشانونو به الله تعالی نجات درکړي، او هغه ناممکنه حاجات به الله تعالی پوره کړي چې تاسو په خیال او ګمان کې به نه راځي. نو زما عزتمندو، کچره تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ، او کچره په اول ځل باندې زما چینل مو وزټ کړی وي، په اول ځل باندې تاسو زما دا ویډیو ګورئ، نو لاندې د سبسکرایب والا سره بټن د سور نشان دی سبسکرایب، پاغه باندې تاسو کلیک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، او ور سره ټاله والا نشان براشي، نو پاغه باندې کلیک کړئ، سلیکټ آل کړئ، د لپاره چې د هر نوې وظیفې نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه په دې چینل کې ز تاسو ته هر قسم وظایف راوړم. او زما عزتمندو، کچره تاسو غواړئ چې مونږه دا وظیفه وکړو او مانه اجازت حاصلول غواړئ چې زه تاسو له اجازت درکم، د دې لپاره شرط دا دی چې په کمنټ کې تاسو سبحان الله ولیکئ، ماشاء الله ولیکئ، الحمدلله ولیکئ، یعنی سم چې تاسو ولیکل ان شاء الله تعالی تاسو ته زما د طرف نه د دې وظیفې د کولو اجازت وي. بل دا زما ورونو او خويندو چې دا ویډیو لایک کړئ زما د حوصله افزایی لپاره. اوس راځم زما عزتمند وظیفې طرف له تاسو به دا وظیفه څنګه کوي، د دې طریقې کار څه دی. نو زما عزتمندو، د جمعې پرز باندې چې کله مو د مازیګر منځ کو، نو په خپل ځای باندې وکینئ، او داسې ځای کې وکینئ چې د خاموشۍ والا ځای وي، هلته څوک راځي نه. تا سره موبایل وي، هغه به سایلنټ کې یا به موبایل بند کې، یعنی انتهایی توجه سره عاجزه سره بتکینی. او بیا به زما عزتمندو د دې نه پس 11 پیری به درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. 11 پیری به تاسو درود شریف وای. بیا زما عزتمندو، د دینه پس به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای، بسم الله الرحمن الرحیم وای، او دې سره به آیت الکرسی هم تلاوت کړئ. نو اعوذ بالله او بسم الله سره یوځای زما عزتمندو آیت الکرسی به تاسو 100 پیری وای، 70 مرتبه، او یا پیری به تاسو آیت الکرسی وای. اول 11 پیری درود شریف، او بیا اعوذ بالله بسم الله سره یوځای 70 مرتبه به تاسو آیت الکرسی وای.
کله چې ما آیت الکرسی ویلا د دینه پس بیا یولس پیر درود شریف وې او بیا به انتهایی عاجزه سره توجه سره زړه دیان سره الله تعالی نه دعا وغواړي اول هو پکار دی چې سړی په جړه کې د الله تعالی نه دعا وغواړي یا جړه در لنه زین او جړه شکل جوړول پکار دی الله تعالی نه په عاجزه سره دعا وغواړي زما عزتمندو چې سوال مکوي سو دعا غواړي ان شاء الله تعالی تاسو به هر قسمه مسلې الله تعالی حل کوي نو زما عزتمندو د یوې ورځې وظیفه ده ډیره اسانه بهترینه مجربه عظیم الشان او علی شان وظیفه ده ضروري تاسو وکړئ د قرنګ زما عزتمندو څوک پریشان حال وي بیماران وي مشکلات کې وي تکالیفو کې وي پریشانو کې وي نو هغه تم تاسو دا وظیفه ذکر کوي یا دا لینک ولا شیر کوي چې هغه یې مګوري کې دې چې الله رب العزت ستا په ذریعہ باندې هغه لا فایده ورورسي نو بهترین مسلمان هغه چې بل مسلمان لا فایده ورګي خیر الناس من ينفع الناس زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښی کو ویډیو مو خوښی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تراغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ دلوي الله پامان